ملګرو او درنو دوستانو، هغه مسایل او هغه خبرې چې زده کړې په نارینه او زنانه باندې فرض عین ده. لازمي ده چې دا به تا ته معلوم وي، ته به پرې پوهېږې. که چېرته ته په دې خبرو نه پوهېدې، عذر په دې خبرو کې نه قبلېږي چې یاره زه پرې پوه نه وم، نو خدای ناکرده انسان به د کفر کار یا خبره کړې او ځان باندې به خبر نه وي. دا سبقان به تاسو مکمل څارئ کورئ به. راځئ 10 مسلې مې پرون درته ویلي وې، 10 مې بل 10 نن درته وایم د الله په فضل. دا زموږ ستاسو عقیده او ایمان دی شلم، چې هر څوک چې د شریعت نه خلاف وي هغه د خدای جل جلاله دوست نسی کېدلی. بابا د خدای دوستی پر دین او پر شریعت باندې ده، د رسول الله پر طریقه باندې ده. که چېرته د داسې سړي پر لاس باندې چې هغه د شریعت نه خلاف وي په لاس یو څه ښکاره سي، زموږ خلک خو دې ته ډېر پام فکر کوي چې هغه پر لاس باندې یا اور کې لاس چخي یا بل کې چخي یا بل، نو دغسې نابلده کار چې ښکاره سي دغه یا جادو دی یا نفسانی و شیطانی دوکه ده یا چم دی چې ته په اصل کې هغه اصل یې پټ دی، په ترتیب یې ته نه پوهېږي. د دغسې چا پر کارو باندې عقیده او یقین ساتل او هغو ته د کرامت په نظر کتل دا ګمراهي ده، دا ګناه ده. ته به څنګه معلومه چې دا سړی جادوګر دی یا شیطان دی که نیک دی د خدای دوست دی؟ ته به هغه سړي ته ګورې چې پر شریعت برابر دی که نه. در ټولو لوی نیکي هغه دا ده چې انسان پر شریعت باندې برابر سي. وامورېدل. اوس نو دو خبرو ته پام وکړئ. جنید بغدادي رحمه الله ته یو سړی راغلی، ځوان سړی و، ځوان هلک و، ورته خیر وایي د دې لپاره رالم چې در سره مرید سم. ورته ویل ښه. ورته ویل دا مریدانو باندې دا خلک څه کوي؟ د هغو صفایي د بدو بدو اخلاقو څه ښه صفات پکې پیدا کول، د خدای په فضل ترغیب د نیکۍ ورکول، د پیر او د مرید دغه تعلق سره د خدای پر شریعت او دین باندې برابرول، د بدو رضایلو د دې څه لرې کول او دغه څه صفاتو دغه ځینې خالي کول ځینې پاکول. نو چې راغلی وایي مرید 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 10 کاله زمانه یې ورسره تېره کړه. اوهو یو ورځ یې دا د دې سړي بستره راخیستې ده. مولانا فیروز الفقار نقشبندي لیکي وایي جنید بغدادي رحمه الله په مخه ورله ورغلی، یا د هغو څه رخصت اخیستې به هغه ورته وایي خیر څنګه دې بستره پورته کړې ده، څه کوې بس پوره سو کار بله ضرورت نشته؟ هغه ورته ویل نه. ولې؟ ویل د تا نه مې خوا بده ده. ورته ویل څنګه؟ ویل 10 کاله مې له تا سره زمانه تېره که ما خو دا فکر کوئ چې ته به یو لوی بزرګ یې، ته خو ای شی څه شي؟ و 10 کاله مې در سره مدت تېره کړله چې کوشا دې ما ستا څه یو کرامت نه ولیدي، نه په هوا والوتې، نه دې ډوډۍ ډېره کړله، نه دې په اور لاس چخ کوي، نه دې مثال په دې یوه پښه ودرېدې، هېڅ دې نه وکړل. جنید بغدادي ورته ویل چې خبره واوره پر دې خو دې پام کړی دی. اوس نو دا هم راته وایي چې په دې 10 کاله زمانه کې زما کم کار تا د شریعت څخه خلاف لیدلی دی؟ تر اودسه، تر خوراکه، تر ولاړې، تر ناستې، تر لمانځه، تر دوستۍ، تر یو چا سره د دښمنۍ، د یو چا سره د ګرځېدلو، د کاروبار کم کار چې تا د شریعت مخالف لیدلی دی هغه م راوښیه بیا به راسه ولاړ سي. ولا هغو هېڅ مې نه دي لیدلي. والله د خدای نیک وخته بزرګي دا نه ده چې په هوا والوځي، مچ نسي الوتلی، پر اوبو باندې وګرځېږي، مایع نسي پر ګرځېدلی، کاغذ پر وغورځو پر اوبو ګرځي. نو بزرګي دا سول بیا خو بزرګه کاغذ هم دی، خاشه چې اوبو راخیستې یا کتلې دلې داسې داسې قي او زغله یې په مخ یې اخیستې، هغه غټه بزرګه ده، هېڅ کله اوبه نه ډوبوي. دا ټوپ نه دی، موټرسایکل یا د سکوټر یا د موټرو یا د دغه شیان دا د اوبو ډک وي، اوبو ته یې وغورځوي نه یې ډوبوي. یا دا کښتۍ و دا ګوټونه بیا دغه بزرګان دي، یا دا مرغان بزرګان دي چې په هوا الوتي. موږ بزرګي در دغه پورې تړلی ده، دلته د شریعت په حکم نه وي خبر. د خدای نیکبخته در ټولو لوی بزرګي هغه دا دی چې ته پر شریعت باندې برابر یې.
کرامت د خدای کار دی. کله خدای پاک د خپل دوست پر لاس ښکاره کوي او کله د نه ښکاره کوي. دا د انسان په اختیار کې یې لا هم نه. زموږ په علاقو کې ډېر داسې کسان دي وایي په زه پر دیواله زما نیکه سپرېدی بر هغه نیکه به مې ولاړې په مکه معظمه کې به یې لمونځ وکوي. نو حکیم الامت یو سړي دغسې ویل چې دلته یو بزرګ دی او دلته لمونځ نه کوي په مکه معظمه کې لمونځ کوي. نو ده ورته ویل چې ډوډۍ خو هم په مکه معظمه کې خوړل بهتره دی او ثواب ډېر لري. نو ډوډۍ ولې دلته خوري؟ نن ډوډۍ به دلته خوري، چرس به ښه مضبوطه چرسونه به ورته وایي. دغه نو بره موږ دا بزرګ پلار ته به دې د بزرګۍ په نظر نه ګورې، ستا د کلي عالم او ستا د ټولنې یو عالم ته به ته سوچ فکر وکړې. دویمه خبره دلته دا وله، ما درته ویل چې دوې خبرې په پام کې ونیسئ. دویمه خبره هغه دا ده، د یو څو ټیم مخکې موږ په خپلو ګروپانو کې هم د عالم بیان شیر کوي او دلته په دغه کې یو باچا آغا صاحب دی که ګل آغا صاحب دی په د کندهار کې وایي لمونځ یې چا ولیدی بیا چې کور ته ورلی که هغه طالبانو هسپتال ته بوتي که بشفاخانې ته بوتي ول هغه یې 4 وارې جامې ورکړلې هغه یې دغه ټاټ وې پر غاړو. وخ 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 درنو دوستانو بزرګان ته 100 سلام 100 سلام زموږ ورته سلام دی. خو اما لیکن د بزرګانو په نامه ډاکوان هم وپېژندئ، غرقوي مې تباکوي مې. یو سړی ستا څه مال ویسي دومره نقصان یې نه دی لکه دین چې درنه ویسي. دین ستا د ابدي مسله ده. ما که ولاړې بیا به راسي خدای لاسونه یې 2 درکړي دي، خوله یې 1 درکړې ده، ورپسې 2 پښې درپسې درکړې دي، منډه که ستی به یو شی پیدا کړي. نو څه درته وایم راځه بابا. نو دومه مقصدی خبره دا ده چې یو سړی د شریعت نه برخلاف زموږ د امام ابو حنیفه رحم الله مسلک دا دی چې دا سړی که په اوار الوتي که په هر لحاظ باندې دا سړی بزرګ نه دی، دا استدراج کوي چې د شریعت او د دین نه برخلاف. نو چې لمونځ نه کوي دا په شریعت برابر دی. دلته دا زموږ عقیده ده، پر دا زموږ ایمان دی چې د شریعت مطابق چې څوک وي هغه د خدای دوست دی، چې د شریعت خلاف څوک وي هغه د خدای دشمن دی، دوست نه دی. که د هغه سړي پر لاس باندې شی ښکاره سو خو شیطان هم داسې قوت الله ورکړی دی چې در بنده دروازه وسي د بزرګي سوه. 21مه عقیده اولیاء الله یعنی د خدای جل جلاله دوستان بعضې د راز او پټ کارونه او پټې خبرې ورمعلومیږي. اوس دا بیا بله مهمه خبره ده، یو د علم غیب دی، د پټو معلومات هغه خدای پاک د رب صفت دی. په دنیا کې چاته خدای نه دی ورکړی نه ورکوي، دا صفت د خدای دی. لیکن په بعضې ځایو کې عزیزانو انبیا اولیاء د خدای دوستان دا الله خبر کی. د دې مثال لکه د اوس وخت کې د بجلی د کرنټ چې دا بټن وای بل پلته ولګیږي چې بټن نشته کې کرنټ زیبان کې بل ته ولګو. نو کله چې د الله له طرفه د دې خپل انبیاء او دوستانو سره کنکشن راسي الله ورکی خبرتیا را ورسیږي اصلي خبر د به په څو شکل لیدل کیږي. یو شکل د خوب دی، یو شکل د الهام دی الله په زړه کې ورواچي، یو شکل د نشانو دی کله د خدای دوستان په سترګو یو څه وویني لري وویني. د دې یو مثال بل علماء ورخصت دي دا باس چې ډیر ورسي بره د سوي څخه خبرې زله ډیریږي. درلومې دیوبند د استادان چې وخت یو چا پوښتنه ځنه کول د دې څه وجه ده. انبیاء کله یو شی ویلي هغه بالکل ټیک پر هغه ټیم باندې دغه ښکاره سي، یعنی مثال هغه شی پیښ سي. د خدای دوستانو بزرګانو هم یو شی کله ویلي چې دا شی داسې پیښیږي خو اندازه نه ورکوي. کله چې دی هغه اندازه ورته شي دغه څه شی خطا سي دغه وروسته پیښ سي دغه څه وروسته داسې یا داسې. د دارالعلوم دیوبند هغه استادانو دا جواب ورکړی دی. ولغه ورته ویل د دې بزرګانو او د خدای د انبیاو در مابین څخه ډیر زیات فرق دی. ورته ویل چې فرق دی وي هغه شی چې الله یې په دې ویني چې تر اوسه پورې لا نه یې پیښ شوی. مثال دا د پټو چې کومې کیسې دي چې خدای په خبرې نو یو سړی پر 10 ګزه ویني
هغه ویلی سي چې دا مسجد دی، جومات دی، او په دې جومات کې یوه مناره ده، او داسې دی او داسې دی. یا مثال هغه سړي هغه ځای اندازه کړي چې قدمونه ور واخلي چې ورسې ویې ګوري دونه 10 قدمه باندې دا ځای پروت دی. یو سړی دا ویني چې دا جومات و مسجد دی، خو هغه پر 1000 متره ولاړ دی، ویني دواړه. خدای پاک یې ورښکاره کړي، یا په خوب کې یا په کشف کې یا په الهام کې، نو هغه دی. لیکن دا یو ټیک اندازه لګوي چې هغه ته اندازه معلومه دغه ژوندي څنګ ته ورسره ولاړ دی، لیکن دا یو پر 1000 میله ورته ولاړ دی، ځکه اندازه خطا کېږي، ویني هغه شي. نو بعضې وخت کې الله خپلو دغه دوستانو ته بعضې پټې خبرې وروښیي. د دې دا نه معنا چې دا په پټو باندې خبر دی، علم لري. زموږ په راکو کې پیریان ماماګان یا شاپیرۍ ماماګانې، دا خلکو کې رواج دی، وایي دا په پټو خبرې. بابا حضرت یعقوب علیه السلام چې زوی په د کنعان په یو کوهي کې ولوېدی، هغه هم د خدای پیغمبر دی او دی د خدای نازولی دی. د خدای نازولی په دې نه دی خبر چې هغه په کوهي کې دی. نو ستا دا متخذه پیری ماما په دې خبره ده چې په ژوند یې په سر غسل نه دی کړی، هغه په چرسو، په نشو، په چې بیادبي دماغ په زناو، په دې کیسو کې را مبتلا وي. خبرې واورئ نه، خبرو باندې سر خلاص کړئ. چې سر مې نه خلاصېږي نو ام به ستاسو مشکل به وي. باره به ګډ وډ مش لري. لکه زموږ یو ماشوم دی، نو دا سبق چې د چا نه زده، هغو باندې دا چمونه کېږي، کله به تې ته تې وایه، کله به تې ته سې وایه. نو هغه وایي تیر سه تیر سه راسه راسه، تیر سه تیر سه راسه راسه، چې سر دې نه په خلاصېږي. بر له کړنده واري که پر ځای ومشلېږي که غلط ومشلېږي، هغه خو د هغه وروسته خبرې دي. هدف به نسي ویشتلی، سر خلاص کړي په خبرو باندې. راځه بابا، نو د اولیاءو ته چې الله پاک کومې پټې خبرې کله کله الله پاک وروښیي، دې ته کشف، دې ته الهام، دې ته دا شی ویل کېږي. دا خبرو ته به اوس ګورې، که دا خبرې د شریعت سره برابرې وي قبول یې، که د شریعت سره مخالف وي موږ په شریعت مکلف یو، موږ د رسول الله په راوړي قانون مکلف یو، موږ د چا په خوب نه مکلف. ولو که ستا پلار وویني، ولو که ولی د زمانې وویني، پیر د زمانې وویني، چې هر څونه لوی بزرګ او عالم وویني، موږ په هغه خوب نه یو مکلف چې هغه د خوب دغه سره ټکر دی، د شریعت سره ټکر راځي، چې هغه کشف د شریعت سره ټکر راځي. د کشف کله کله دی معامله د بعضې بزرګان د دې مړو په حالاتو پوهېږي. زموږ استاد موږ ته کیسه وکړه، وایي زموږ سره په دارالعلوم دیوبند کې، هغه ته بیا خپل استاد کیسه کړی، وایي موږ سره په دارالعلوم دیوبند کې یو طالب ولو، حاجي صاحب فقیر الله غره کې رحمت وګرځي، هغه ته خپل استاد دا کیسه کړی. نو هغه وایي دارالعلوم دیوبند کې له موږ سره یو طالب د حدیثو، وایي د مړو په حالاتو پوهېدی، وایي موږ د ده په ژوند دا نه و ځینې کړي چې د دې خندلي، همیش به داسې غمزده و لکه د ده د کور نه چې اوس د یو قریب جنازه پورته شوي. وایي آخر ته بس په غم په دغه حال کې وپاتم شو. پر ډیرو شیانو باندې الله پاک زموږ سترګې بندې کړي، لکه فرښتې موږ نه وینو، پیرانان موږ نه وینو، ډېرې کیسې دي. الله پاک زموږ پر سترګو که پرده راغوړېده بولېده، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم الحدید، څنګه آیت قرآن کریم دی. الله وایي دا پردې به بیا په زکندن کې درنه ایسته شي، فرښتې به ته ووینې، نواله د مخلوق به ته ووینې. نو د دې دا مسله مې درته ویلې چې دا بعضې کسان په کشف باندې یو شی ورته معلوم سي، دا علم غیب نه دی، دا د پټو معلومېدل نه دی. نبي کریم علیه السلام په پټو نه پوهېږي، فرښتې په پټو نه پوهېږي. دا کله کله چې خدای پاکې خبرې، دا هغه مسله ده. راځي بابا په دې مې سر خلاص و. دا به زموږ عقیده یې په پټو څوک نه دی خبر. دا کشف او دا الهام هم شته، خو دا د بزرګانو کار دی، لکه مخکینۍ خبره چې مې درته وکړه. دومه مسله به دغه 22مه، خدای جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دین ټولې خبرې په قرآن او حدیث کې و بندگان ته ورښولې دي. په قرآن او په حدیثو کې اوس یوه نوې خبره په دین کې را پیدا کول، دا روانه ده. د دغسې نوې خبرې را پیدا کول ناروا، خو ناروا دي، حرام دي، بدکار دي، ناجایز دي. او د نوې خبرې ته بدعت ویل کېږي. بدعت معنا نوې خبر، یو نوې کار ته په دین پسې وتړې، دا ته بدعت وایي. او بدعت ډېره لویه ګناه ده. د خدای په دین کې زیاتوب وکړي. ته څوک یې؟ تا د ځانه چیش جوړ کړي، خو نه پیغمبر یې، تا د خدای په دین کې زیاتوب وکړي، دغه ته بدعت ویل کېږي. 23مه عقیده، خدای تعالی ډېر کوچني او لوی کتابونه د اسمان څخه د حضرت جبرائیل امین علیه السلام په واسطه پر ډېرو پیغمبرانو نازل کړي دي.
لکه په آدم علیه السلام صحیح پیه، په شیس علیه السلام صحیح پیه، په ابراهیم علیه السلام صحیح پیه، او په موسی علیه السلام کتاب لکه تورات په موسی علیه السلام الله پاک نازل کړي، او زبور پر حضرت داود علیه السلام الله نازل کړي، انجیل پر حضرت عیسی علیه السلام الله نازل کړي، قرآن مجید په نبی کریم علیه السلام نازل کړي دی الله پاک. او بیا دا نور کتابونه هغه در هغه وخت پورې ول د قیامت پورې نه، بیا په هغو کې خلکو لاسونه وول د خدای احکام یې رد و بدل کړ. اوس موږ نه دا ویلی سو چې یاره دا منم ګرده د هغه کتاب دی چې خدای نازل کړی دی، بلکې هغه کتابونه په هغه ژبه کې لا اوس نشته چې خدای په نازل کړي دي. لیکن نه دا ویلی سو چې موږ بالکل انکار دی نه کوو، موږ به دی وایو چې څه الله نازل کړي دي زموږ پر هغه ایمان دی، موږ هغه منو بس. نو لیکن قرآن کریم دا در قیامت پورې د حکم به چلیږي که څوک د کامیابۍ لاره غواړي، د خدای سره دوستي غواړي، قانون یې دغه دی در قیامت پورې بیا نه بل پیغمبر راځي نه بل نبی نه بل کتاب. 40مه عقیده دا ده زموږ پیغمبر علیهم السلام چې کوم مسلمانانو لیدلی دی دوی ته صحابه ویل کیږي. دغه کسان د رسول الله د دید او د ملاقات ور باندې د ایمان د راوړلو له کبله ډیر د لوړې درجې خاوندان ګرځېدلي دي او ډیر لوی بزرګان دي او کرامتو خاوندان ګرځېدلي دي. د دې ټولو سره محبت او ښه ګمان پر کول، د دې سره مینه او محبت دا زموږ ستاسو د عبادت یوه حصه ده. په دې کې که څه اختلافات راغلي لکه بعضې منافق ډوله خلک هغه د صحابو اختلافات ورته رامخکې کړي، که دې کې اختلافات راغلي دي نو هغه هم د امت د سبق اخیستلو لپاره دي. هغه موږ څه کوو؟ هغه موږ الله ته پرېږدو، موږ د دوی بدوالی نسو بیانولی، د دوی د بدوالی بیانول موږ ته ناجایز او حرام دي. د دوی د ټولو په مرتبه کې زیاتوالی او لوړوالی دا د 4 صحابه کرامو دی. یو حضرت ابوبکر صدیق له ټولو صحابو نه لوړ صحابي دی، او دوم د رسول الله مبارک هغه خلیفه دوم دنه دا اول خلیفه دوی، دویم خلیفه هغه عمر فاروق، او دریم خلیفه حضرت عثمان، او دریم څلورم خلیفه حضرت علی. دغه ټول دغه 4 در نور غوره دي، نور ټول سره برابر دي. د صحابي دونه غټه مرتبه ده، دا زموږ بله عقیده ده چې هر څون د غټ ولی سي بلکې دا ټول امت مسلمه را سره راجمع سي د ادنا صحابي وځي او مقام مرتبه ته نسي رسیدلی. نو د صحابو د بدی بیانولو څه د خپل ژبې پرې کېدل پر اسانه دي، درته پر بیو بهتره دي. داسې نه چې بعضې مې خطا بس شیعګانو سره دا زموږ بعضې مسلمانان په ایران کې یا کاروبار کې یا مزدوري کې شیعګان راسي در سره به ګډ وسي. عزیز ایمان چې خراب نه کې چوف ورته زه دا خبرې نه کوم. 26مه عقیده د نبی علیه السلام اولاد بیبي فاطمه، اولاد یې بیبیګانې ټول بیبیګانې نه بیبیګانې د په یو ژوند کې ورسره ژوندي وي، اصل کې 11 یې ټولې کړي دي، ټولې د قدر او د عزت لایق دي. د په اولاد کې تر ټولو لوړه مرتبه د حضرت بیبي فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها ده، او د مبارک په بیبیګانو کې در ټولو لوړه مرتبه د حضرت بیبي خدیجه، او در ټولو کشر بیبي بیا حضرت عایشه بیبي، او د دغه دوه د نو در ټولو غټ رتبه ده، یو خدیجه او بل عایشه بیبي. 28مه عقیده ایمان هر هغه وخت صحیح کیږي چې د خدای جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، د خدای جل جلاله او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټولې خبرې رښتیا انسان وبولي او رښتیا به بولي او یقین به پر ساتي او ټولې به مني، او د خدای جل جلاله او د رسول صلی الله علیه و آله وسلم په یوه خبره کې شک کول یا درواغ بلل یا عیب کې پیدا کول چې دا داسې دی داسې دی، یا پسخند او ریشخند او ټوکې پې کول، دا ټولې د کفر خبرې دي او د ایمان د زوال خبرې دي، د ایمان د سلبېدو خبرې دي، ایمان د انسان څخه ځي. 28مه عقیده زموږ د قرآن او حدیث واضحه او ښکاره معنا دا ده، د قرآن او حدیث ښکاره او واضح معنا هغه ده چې صحابو ته مراد اخیستې ده، او د امت علماو په کولو حالاته ګوري چې حکیم الامت څه پسې لیکلي دي، او ښکاره معنا یې د قرآن دا چې کوم علماو د امت ځینې اخیستې ده د هغو نه منل او تاویل او رد و بدل پکې کول، د خپل مطلب دپاره د قرآن او حدیث معنا خرابول، دا لویه ګناه ده، ګناه کبیره ده، او په دې باندې انسان کله کله د ایمان څخه هم وځي چې داسې ځان له روا وګڼي. 29مه عقیده د ګناه په حلال او روا بللو سره ایمان ختمیږي.
دیرشمه عقیده ګناه له هر څوندې غټه وي تر څو چې کوونکی ناروا ونه بولي ایمان یې نه ځي. البته په کولو د ګناه سره د انسان ایمان کمزوری کیږي، خو ګناه که دې روا وبولله انسان په کافر کیږي. یو دیرشم نه بې سبا را اخلو انشاءالله که ژوند باقي و. سمه ده. السلام علیکم ورحمت